تاسو یو ملاجیک وایه چې لاجیک څه شی دی د هغه څخه وروسته پروپوزیشن مو وایه د هغه څخه وروسته تروث ټیبل مو وایه چې څه شي دپاره استفاده کېږي نیګیشن څه شي دپاره استفاده کېږي یا نیګیشن دی څه شي کنجنکشن مو وایه ډسجنکشن مو وایه کنډیشنل سټیټمنټ مو وایه بای کنډیشنل سټیټمنټ مو وایه انورسو کنورسو کنټراپازیټیو مو وایه صحیح دی او د هغه څخه وروسته اکویولنس اف ټو سټیټمنټس مو وایه چې څه وخت کېدای شي چې دوې جملې سره مساوي وي مثلا یا څنګه کولی شو چې دوې جملې ثابته کړو دا چې مثلا دا دوې جملې سره مساوي دي که چیرې د دواړو ریزلټونه سره مساوي وه بیا موږ وایو چې دا دواړې جملې مساوي دي سره صحیح دی د هغه څخه وروسته بل مو څه شو وایه ټوټالوژي مو وویل کنټراډکشن مو ووایه بل کنټینجنټ مو وایه صحیح دی ټوټالوژي که چیرې ټول آوټپوټ سټیټمنټس مساوي په ترو باندې وه عبارت له ټوټالوژي څخه و کنټراډکشن که چیرې آوټپوټ سټیټمنټس ټوله مساوي په فالس باندې وه عبارت د کنټراډکشن څخه و او کنټینجنټ که چیرې هم فالس پکښې کې وه او هم ترو پکښې کې وه هغه عبارت د کنټینجنټ څخه وه دا شان مو پرون وویله صحیح دی نن په دغه لاجیک کې ارګومنټس وایو ارګومنټ که چیرې موږ تاسې په پښتو باندې وایو په پښتو باندې و دلیل ته وایي چې زه د یو چا سره خبرې کومه مثال زه دلته په دې صنف کې یو نفر ته وایم چې همدغه قلم زما دی زه یو ادعا کوم اوه دا قلم زما دی که چیرې ده را سره ومنله خوا دې ویې منله کنې اخر پایله به مو څه شوې جنګ نه سره کوو حملې نه سره وو اخر شاید محکمې ته سره ولاړ شو اوه زه وایم چې همدا قلم زما دی د دې دپاره چې دا قلم زه د خپل ځان ثابت کړم زه ځینې شیان باید وړاندې کړم په اصطلاح باندې اول ثبوتونه په اصطلاح باندې وړاندې کړم چې بیا زه دا ثابته کړم چې دا قلم زما دی یو قسم ادعا کوم او یا که چیرې مثلا زما او د ده سره شخړې په اصطلاح باندې یا باس سره کوو دغه دا باس چې سره کوو عملیې نه درته وایم چې سکان سره غورځوو باس سره کوو په دا باس کې شخړه سره کوو زه ورته وایم چې زما دی قلم دی وایي زما دی دغه دا شخړه چې ده دې ته ارګومنټ وایي یا عبارت د ارګومنټ څخه دی یا مثلا زه خپل ځینې دلایل و ده ته وړاندې کومه د ده کوښښ کوم چې دا قلم ځینې واخلم دغه دلایل دا عبارت د ارګومنټ څخه دی لاجیک چې و لاجیک و منطق ته یې ویله اوس دلایل چې دی دلایل او منطق دواړه په خپل منځ کې فرق کوي سره منطق پرون یې ما دغه درته وویه مثال مې درته وویه مال که چیرې یو څوک راته وایي چې وایي مثلا د یو چا سره مې باس دی او هغه په دا باس کې راته وایي چې وایي ستا نوم څه دی زه ورته وایم چې زه مثلا د کندهار ولایت یم اتصال دا منطق دی که نه دی منطق دا نه دی منطق او دا که چیرې زه ورته وایم چې زه د کندهار ولایت څخه یم دا یو دلیل دی تقریبا نو منطق نو ورته ویلی دلیل ورته ویلی سو و دې ته منطق چې دی دا د باس د کولو یو طریقه پر دا رقم باندې چې هغه اصولي ډول باندې وي یا مثلا زه سوال حلوم د سوال د حلولو طریقه داسې یوه لاره چې هغه په اصولي ډول باندې زه مثلا به هغه ځای ته ورسېږم یا مثلا هغه ریزلټ یې ماته په لاس باندې راکړي نو ارګومنټ وایي وایي که چیرې موږ تاسې څو جملې د لاجیک دا ودرلودلې څو جملې مثلا زه لیکم چې پی چې دا سیټ دی د P1 P2 دغسې تر Pn پورې دا په آخر کې ریزلټ یې مساوي کېږي په C باندې اوس کله چې زه غواړم چې دا مساوي په C باندې کړم ځینې عملیات ضروري دي چې زه باید پر دې ځای باندې اجرا کړم چې بیا وایم چې همدا طرف مساوي په دې طرف باندې سو اوه یو عملیات زه باید سر ته ورسوم چې بیا وایم چې دا طرف مساوي سو په دې طرف باندې یا پر دې باندې چې ما کوم عملیه اجرا کړل پر دې ساحه باندې په آخر کې دغه سی ریزلټ یې ماته په لاس باندې راکړي دا ارګومنټ دی یا دې ته موږ تاسو ارګومنټ وایو صحیح اوس ارګومنټ چې دی ارګومنټ پر دوه ډوله باندې دی یو د والیډ ارګومنټ په نامه باندې یادېږي او یو د ان والیډ ارګومنټ په نامه باندې یادېږي والیډ ارګومنټ که چیرې زه دا ثابته کړم چې دغه دا طرف باندې مثلا زه عملیه اجرا کړم او په آخر کې ریزلټ ماته څه شي راسي سی راسي دې ته والیډ ارګومنټ وایي صحیح او که چیرې عملیه پر دې ساحه باندې اجرا کړم مثلا پر دغه طرف باندې زه عملیه اجرا کړم او په آخر کې ریزلټ یې مساوي نه سي په دغه شي باندې په دا سی باندې دې ته ان والیډ ارګومنټ وایي
نو ارګومنت چې دی موږ تاسو یو عملیه اجرا کوو یا اصلا دا یو اکسپریشن دی عملیه اکسپریشن موږ تاسو په انګلیسي کې په پښتو د چواړو عملیه ورته وایو دا اصلا یو عملیه ده چې موږ تاسو اجرا کوو او په اخر کې دغه ریزلټ راباسو چې مثلا دا یا مساوي په سی باندې دی او یا هم مساوي په سی باندې نه دی د والید او ان والید ارګومنت ته پیدا کول لپاره موږ تاسو دوه طریقې لرو یو کولای شو چې د ټروث ټیبل د لارې څخه ټروث ټیبل پرون موږ تاسو وایو د ټروث ټیبل د لارې څخه دا ثابته کړو چې دغه ارګومنت یا والید دی او یا ان والید دی او یو کولای شو چې د ډایرکټ میتود څخه استفاده وکړو اول د ټروث ټیبل د لارې څخه کچېرې موږ تاسو غواړو چې موږ تاسو یو عملیه دا ثابته کړو چې دا مثلا مساوي کېږي په دغه اخري ریزلټ چې ما یا سی ورکړی ده یا مې ای ورکړی ده یا مې ډي ورکړی ده یا مې هر شی ورکړی ده کچېرې مساوي په هغه باندې سو د ټروث ټیبل د لارې څخه ټروث ټیبل خو درته معلومیږي چې څه شی دی نو کچېرې مثلا زه د پی سیټ ولرم او په دې ځای کې پی 1 جمله اند دلته په دې ځای کې دا کاما چې ده کاما په اند باندې اړوم هر کاما چې را کړی ده P1 and P2 and دغه ستر and Pn پورې کچېرې دا که په اخر کې ټوله ټوټالوژي وه ټول ټي راله یا ټرو والیو راله دې ته موږ وایو چې دا والید ارګومنت دی او کچېرې مثلا یوه ټي راله مثال په دې ځای کې ټي راله صحیح دی په دې ځای کې اف رالی او په دې ځای کې مثلا بیا ټي راله دې ته موږ وایو چې دی ان والید ارګومنت دی د دې لپاره یو مثال نوشته کړئ لاندې ارګومنت امتحان کوي چې والید دی او که ان والید دی ټروث ټیبل په واسطه باندې اوس د دې لپاره چې موږ تاسو د دې ارګومنت والیدټي پیدا کوو چې دا والید دی او که ان والید دی اول د واره ټروث ټیبل جوړوو ټروث ټیبل په اخر کې دغه جمله چې موږ تاسو ته راکړې ده دا جمله موږ غواړو چې دا ټروث ټیبل ته واړوو که چیرې ریزلټ ټوټالوژي وه نو موږ وایو چې دا والید ارګومنت دی او که چیرې ټوټالوژي نه وه نو موږ وایو چې دا والید ارګومنت نه دی اول د واره د دې لپاره چې موږ تاسو د دې لپاره ټروث ټیبل جوړ کړو دا جمله و داسې فارم ته اړوو چې هغه موږ تاسو بیا ور ټروث ټیبل ته یې واړولی شو صحیح دی نو راځم نوشته کومه P if and only P Q ورپسې کاما دا و د کاما پر ځای باندې چې استفاده کومه and استفاده کومه دا هم Q کچېرې دا ټول ټوټالوژي مثلا مساوي په ټوټالوژي باندې سوله موږ وایو چې دا والید ارګومنت دی که نه دی والید ارګومنت صحیح دی نو اول د واره و دې شکل ته اړوو اوس په دې شکل کې که چیرې ورته متوجه شو دلته قوس ته هم ضرورت شته قوس ته دا رقم ضرورت شته چې په دې ځای کې P if and only FQ دا مو پرون ویلی و دا په یوه قوس کې نوشته کوو P if and only FQ صحیح دی ورپسې دا ساحه دا بیا په بل غټ قوس کې نوشته کوو او په اخر کې نتیجه چې ده نتیجه د دغه ټوله نتیجه راباسو نو په ټروث ټیبل کې اول د واره چې نوشته کوو اول به پی نوشته کوو ورپسې بیا چې نوشته کوو کیو نوشته کوو ورپسې پی اف ال اف کیو پیدا کوو په دې ځای کې په دې ساحه کې ورپسې په دې ځای کې بیا دا طرف and کیو دا پیدا کوم ښه دلته ورته متوجه سئ اول د واره پی ټرو نیسو کیو ټرو نیسو شاید دواړه جملې صحیح وي او شاید پی صحیح وي کیو غلطه وي صحیح دی شاید پی غلطه وي او کیو صحیح وي او شاید دواړه غلطه وي اوس د دې ریزلټ چې دی ریزلټ چې راباسو که چیرې دا دواړه صحیح وه موږ وایو چې دا ټرو دی پرون مو دا شی ووایه او که چیرې یو هم پکښې کې غلط و موږ وایو چې هغه فالس دی او که چیرې دواړه فالس وه وایو چې بیا هم ټرو دی ریزلټ یې دا پرون مثال کوم په یاد یې مال که چیرې زه سا نه اخلمه که چیرې زه ژوندی نه یم دواړې جملې غلطې دي مګر دا زما د خبرو ډول خو صحیح دی
او زه چې کومې خبرې کوم زه چې ژوندی نه یم زه ساه نه اخلم صحیح وایم که غلط وایم او صحیح یم نو اخري رزلټ یې پر دې رقمانی اوس د دې یعنی دا ساحه اند کیو پیدا کوو اند چې دی اند دواړه باید صحیح وي که چیرې دواړه صحیح وي نتیجه مساوي کېږي په ټرو باندې او که چیرې یو یا دواړه غلط وي نتیجه مساوي کېږي په فالس باندې اوس دا زموږ ستاسو د کیو طرف دی او دا مو پی اف انډان دی اف کیو دی ټي او ټي دا چیش راځي دا هم ټرو دا چیش راځي دا فالس راځي ورپسې دا چیش راځي دا هم فالس راځي ورپسې دا هم فالس راځي صحیح دی اوس دا ساحه او د پی سره یې ګورو اف دا دن پی دا سره ګورو دا که چیرې دواړې صحیح وي موږ جواب لیکو چې ترو دی که چیرې اوله صحیح وه دوهمه غلطه وه موږ لیکو چې فالس دی که چیرې اوله غلطه وه دوهمه صحیح وه دوهمه جمله موږ لیکو چې ترو ده او که چیرې دواړې جملې غلطې وي بیا هم لیکو چې ترو ده صحیح دی نو اول دواره په دې ځای کې دا ټي اف ټي دن دا ټي جواب یې چی راځي ټي راځي ورپسې بیا دا اف دی او دا هم ټي ده جواب یې چی راځي فالس ولې فالس راځي ټرو راځي په دې خاطر باندې زه درته وایم که چیرې اوله جمله غلطه وه او دوهمه جمله صحیح وه جواب یې ترو دی زه درته وایم که چیرې تاسو د کرکټ بازي نه وګټل او که چیرې تاسو د کرکټ بازي نه وګټل زه تاسو ته جایزه درکوم اوس دا زما خبره صحیح ده که غلطه ده ما تاسو ته شرط نه تړلی درته ومې ویل چې که مو نه وګټله نو چې تاسو یې نه وګټئ زه تاسو ته چې جایزه درکړم زما خبره صحیح ده که یا صحیح ده اوله جمله بیا غلطه ده زه درته وایم چې هم که تاسې بازي نه وګټل نیګیشن دی او اف دی نو که چیرې هغه اف و او دوهم یې ترو و موږ وایو چې جواب یې ترو دی دا شان پرون درته ویلي وه صحیح دی نو په دې ټیبل کې دا دوهمه جمله چې ده دا چیش ده ترو ورپسې دا او دا چیش راځي که دواړې غلطې وي بیا ترو راځي که دواړې جملې غلطې وي که تاسې بازي نه وګټل زه تاسو ته دغه جایزه نه درکوم غلطه ده که صحیح ده دا زما جمله صحیح ده او ترو راځي ورپسې بیا دا اف او دا اف بیا جواب چی راځي ترو راځي نو په اخر کې دې ساحې ته که چیرې متوجه سئ په دې ساحه کې دا ټوله ټي ټي راله او دا عبارت د چیش څخه سوله ده ټاټولوژي سوله او نو موږ وایو چې دغه ارګومنټ چې دی دا والید ارګومنټ دی